ته ډېره مه ګولټ ته خیال دی ډېم واده غواړي نو ویلې غواړي به نه ته خو واده کړی او بل واده په مخه اخیستی یو بچې داسې کار دی که نه دې کور ته به ډولۍ دوه راځي یو به ستا راځي یو به یې د پلار راځي صحیح ده په دې د ما سره اتفاق دی صحیح ده کو وړی او کو زړی قبوله به دي کو تانه لوړی کو چیټی قبوله به دي کو سپینی کو برګی کو شرې پې تېر شوي قبوله به دي ولې تانه چې پیدا شي هغه به نه منګکوري بچې وي صحیح ده ولې دا نسلونه به زیاتېږي نه که انسان نه بابا نسل به ذات خواست عدود معدود به پیدا شي ای لورې دې غم مه کوه زما زوی دی زه والا غم کولی شم تا مور دې پېښ شوې تا له باقي مور دې اوس واده کوي هغه هلک سره اول دا کوزن کړي په کور کړي بیا د زوی غم کوه د لور غم خو سره نشته الله د دین ته پوس کوي چې لور د پیغله په کور کې ناسته او نه مو ودوله څنګه دا چوپټي ټینګه دي بس ټې که نه بیا راغ چې لاړه شم ورپسې ستا خوړه خټې خټې کېږي ولې نو خېټې به کېږي د واده عمر راباندې تېرېږي یم چې سړیه دا فضول خبرې د ګورې نورې پرېږده ها او که نه ځان د شرمولی ده زویه ته به وایې کو د شپې ګونګې په ونه کې ناستې دلته چې کومې هغه شیرې ما د مخبرونه راټولې کړي هغه پرتې دي ورشه ستا د ښځې بکس کې پرتې دي زیر در باندې کومه دې خوا شه خو پړې دې لاس کې ده تا هغه ټنډې وښایي د سپېره بچیا پرون دې په ګاڼې کې چې په ټنډې والیم دا زما دا اوس هم سور دی جنګ چې مړ کېږي د نازکې دپاره زه هر حد ته تیار یم وایي دا نازک د تورو خبره وشوه خبره ولې په نالت کړي دي خبره وشوه نازکې د کور غوا ته تللي ما رور سره مې ونه خبره وکړه ټولو سره مې وکړه ما یې سره د روره مې قبول دی دغه ته ولې چېرته سفر راواچوم خو ګورې یو شرط پکې دا دی چې هلک په وي هلته راواده کېږي ما یې مړه دا هم قبوله ده خیر دی دا شرم صحت که تو خو نه چې دا پسې بامازو کې یو د انګریزانو د سټ پټی ما تا ته څو څو ځله ویلي وایي د نازکې نوم په دې کور کې ماله هغه ستا را روانه مور ده او دا څوک ته زموږ ګاونډی خوله دې ماته چې زه ستا ګاونډی یم که زه د تا مور یم مور ده نه بس ته ایره ده ته زما مور یې دا اوس څه وایي نو ولې د خلکو دوه دوه ني د خلکو درې درې ني یا مو دې نه کاره نه تبه وکړه سلا په دې شوه چې دې چینه مونږ کوی له به کوو څوک ولکې هغه دې هغې ته رسېدېږي یا رب العالمین ته ډېر غفور رحیم ذات یې خدای د دې ښځې نه په شین اسمان کې خلاص کړي ته خو دعاګانې قبلې خدایه په پټو زړونو ته خبردار یې دا خو زما په دې کور کې بدې شوه دا چې ما له چا کړه خدای ته په هغوی باندې تنده را لاړه کړه خدایه ته خو په دې کاڼو د میخونو بارانو کې دا ټول تیز نه شي او د دې ښځې نه پکې خلاص شم خدای پکې ټارګېټ یې دا کړي نازکه زما کې دې پرې مې خدای دغه د نازکې سره کور جوړ کړي دروانولو به زه سره کوششونه کوم د سره که بیا پرې د جنت خوره میلاوېږي هغې ته مخه کوم ماشاءالله سبحان الله همت مرده خدای پاکه ته مې مددګار شي خدایه ته مې زړه ته وګورې ډېره عجیزه بنده دي څه دې کول ویم څه دې کول تنده خو ما په تاسو یاد کړه خو به ما حاضره نر تباکه جومات کې د سړو رپار زیری چې ته کور ناست په جانمازو دواګانې کې ما ته پته ده چې تا خیرې زما لپاره خو کولې په جانماز ناچم که نه اوس پته ګورې دا ځمکې وپړقوم ځمکې به راته اوس وپړقوم او په سر به ګنجی شي تاسو به چې کار وکړئ تاسو نورې دا خپلې ویمې لکې کمې کړئ ما ورته ونې کړې نه ده او د دې جعفري د زوی او د دې خپلې د لور د واده غم وکړئ دا غمونه خو مورې ټولې زما په سر دي نو ښځه خو مې صرف د میک اپ غم کوي څوک ومه د چا غم وکړمه مړي وکړي که ژوندي وکړي دا مشرانو له پکار دي چې دا واده خبره جوړه کړي
مشران خلو ته څوک ګوري من خو په سړه ډوډۍ کې څوک نه حسابوي نن سبا خو تا څه مشران یې د کوره مورې کمې خولې به بندو نو یوه مه بندوه یوې تم ضرورت نشته خپله خوله بنده هلته خو ټولې خولې لګیا دي آه. خو جعفرې دی بیله وی خو ښځی ده بیله وی اینو زما د ټرمینیټر ګوره اما څه ویلي دي چې په ما پورې ونښلي ویلم ډېر وکړه بچو باقي غم وکئ دا جینۍ به درنه وباسي ما ته غالک صفا خبرې کړي دي وایي زما د واده غم مو څه نشته چې مېلمانه تاسو نه نشي راتلی ټول ورپسې عاشقان یې ونښلئ باقي دا کور راټول کوي ورانېږي دنه داسې کار یې مورې ټکلی شه ولې شګینو ټومبم دي داسې کار دی مورې زما خو دقه 40,000 روپۍ تنخوا ده صحیح ده نو په 40,000 کې خو د 10,000 روپۍ صرف سوک سودا له ورکم 15,000 روپۍ د بیلونو شي باقي 15,000 روپۍ د دې او د لورې د میک اپ شي شاباس او بوټو پالر ته پکې ډېرې ټوټو پالر ته څه ضرورت دی خو دا ده چې ولوي نه کړي نو ګاونډ به مې وایي چې دی څه راوستي ښه کوي صحیح نو مورې په دې کې به زه لور څنګه ودم یزویله مې پکې وکړو په هغې مې مورمېږ مات شو اوس تو وایه څه وکړم جعفرې را سره ډکو نه راته نه جمع کوي جعفر خان خو ستا زوی له وېزم وکړه و څه وکړي ستا لورم واده کړي بیا کوي خپل زوی له چې څم کوي ته خو خپلې لور له دومره څه وکړه پرته غاښونه خو ولواله که نه پرته غاښونه څه لالو ولې دا تاسو څه دپاره یې دا خلکه دا ښځې په کور کې نه کوي ما ولا کښه چولې ده هغه 1.5 لاک روپۍ دي چې هغه روزي په هغې به وله ټکه پکه سامان والمه خو تا ته مې یامه چې هغه میرات مړی جیکي پنډه که څه دا میرات ترې راوباسه که نه نو جیکي پنډ دې ته څه هغه چې کله نوکري ختمه کړي نو مخکې یې راوځي دا ټوله دنیا یې راوباسي نه څه ای بازار او بیا باچې جیکي پنډو چې تا ته دا نوم چا ښودلی او پورته غاښونه چې دی نو تاسو ما ډاټه راوړئ کارګاه دې مې راله پلار ما ته کړې ده ویلې بس دی چې راشم ته به دا چلونه کې نو ویې زه په څه څاڅکم پورته غاښونه دا ولې زویه خارښتې را باندې چې چم دې خارښتي خدای دې بیخ وباسه نیم به رانوس خارښ وکړي چې د کور پیشوګۍ د خارښ خو به پې خود لګي لرې شه د منځه په کوم ځای لګېدلې دغه ځای خیر دی خو لاندې خو نه یې کوچوې مون یاد دی دا لږ بیا غوړ که څه دې په هغې تې لږ غوړ که که نه زه څه کومه جعفر خان مې غوړو ویې شرمولم دلته کې خو کوڅه په کوڅه ګرځي په محلو کې خو واړه نه پرېږدي غوړی یو دا هم غوړ که دا خو دې خپل مسې ده ما څه کار دی ولې ستا دا شل دی پلار دې راغی شبانې دا وګوره امتاز ته کپړې دی دا جعفري غریب صادر دی نو د سیپوري جامې چې شي که نه نو بلیچ راته کېږي او لاسونه پرې راله نه نو جعفري ته تو په سادر کې خلک غول کوي ته ورته وګوره دا پکې بات را ناست دی ګنو کې پکې نه مرچي د هغه ټول کار د غوړو دی نو دا د غوړو داغ دی چې دا د یتي عمره ته نه ده دا تپوړه لاسونه چې په دې باندې وله کلک کلک وینځه که نه نو دا تپوړه لاسونه بیا زما د سیپوري جامو د باندې ما ته د هغه کپړې راونړې ګورې ما دا تا له ما کپړې کلینګلې پاته زما یې نه خو د سپرې وینځي بده خبره ده بده د لیورونو کپړې وینځئ د خپلو خاوندانو په خپله یې بده خبره ده الله پنجابیانو دا خو دې کې خو حیا نشته زما خبره وره بل اوس چې کپړې ځوړند وې نو ورته او په لمن یې داغونه وه تا پې پوزې پاکې کړې وه داغونه یې تېدلې نو بوتلې تا کې خو حیا شته که نه دا مورې تا مال را نه کړې دا ما ته معلوم دي سیپور خان او جعفر خان ما به چې له جامې انجلې په نستوڼو به مې لاس خوېدو دوی به په د خلکو کڼ رابېږي ستا د خاوند غاښونه رابېدلي ښه ده که هر څنګه دی زما د سر تاج دی کور مې پې ودان دی د سر ګولي رنګ رسې که رسلینګ به ورته کله کې ما ستا ټولې دواګانې واورېدې چې د نازکې نوم د خولې نه لرکې او ما په زیره دومره بد دواګانې وکړې خو الله تا میني او ما میني بالکل مونږ ویني او زما دا اړه میني زما یا سره میني او د نازکې ما سره مینه محبته میني تا دا سوچ ولې نه کوو چې د خاوند زه خیال ولې نه ساتم ته خو زما نه یې خوا
تا ته ما وایي چې ته ما سره واده وکړه د کومې ورځې نه چې ته ما را واده کوې که نه خدای وکړه ښاده ورځ مې مونځ دي بس تش نفرتونه جو جنګ جګړې دي او قیامت اورې ته به ما ګزار کې بیا باټروم ته لاړ چا بچی دوی بار نه کوي هغه هم کور ته راوړي الله خو بار یې غورځوئ او چېرته یو پولي ته به ناست وې هوښیار سړی دی پردي پټي د څه سره نه اچي په خاوند څوک ګزار کوي ته نن ورځې پورې خو دې راته تی تا کور خو چې هغه یو ورځې لراله نو بس زه دې ایره شو ما پسې بد رد شروع شو خبره مې واوره ټول د یو بل په سر لګیا دي ما ته به خپلې خبرې وکړو د دې غم مه کوه داسې کار دی شبنم ته ګورې ما ته د خپل اولاد په شانتې ښکاري قسم دی که په پر یو په تا کې فرق زه کومه خو خبره مې درته دا کوله ویم داسې کار وکړه دې تره ته دې ووایه هغوی خو هلته چې ستا پلار او تره دې ځان ته تر ښځې وایي داسې کار وکړه کوی چې دا هلک پاتې شي او دا واده دې وشي تره سره دې خوږه شه ورته ووایه وی کاکاجي مله بس په ځان ورته لیونتوب راول خو دا هلک پاتې که چاچو دا خبر ما ځان مخکې کړې وه ما کاکاجي سره خبره کړې وه هغه ما ته څه دا پته شتې سیدي ما ته ویل ما ته نازکه رضا کا وای تا ته ویلي دي ویم د دې سړي په سترګو کې ایام نشته که نه لکه تا ته یې ووایي ما دې ووی زه به هله ستا واده کوم چې کله ته ما ته نازکه رضا کړې ما خو ته نازکه هم رضا کړې وه صبر خو وکړه بیا هم پکې پلار رالو دا ډېر خپل مطلبي خلک دي پریم ستا په هغه جاخیره باندې واوړې ده نو ورشه وګوره څه ژوند دی یو سړی څلور ښځې کولی شي دا خو ما دې مې ته کاغذونه جمع کړي دي کېدای شي دې پسې یو دوه نورې مو کړم نورې مو کوم توبه توبه ولې بیا ورکړي څلور نه اته ودونه وکړه جیب دې ډېر ډک دی که نه ودونه پیسې غواړي ښځې پیسې کالیګان غواړي او تا ته شپاڼې سره څه دي پیدا مرې ته دا کالي پتې دا ګوره دا ستا مور او پلار لالچیان دي دا کالي پتې خبرې هغوی کې پوهېږي چې دړه نړه ته لاړي چې زما خو ستا به ولې بدې شمه هغه لوبه ده که نه اورېږه ښه ګناهګاري و دا جانمات به غون کړمه اورې ښه سړی ته جوړ شو ماشاءالله ته اوس واریم څه دي مې سړیا ته کار دی که نه د نازک دا نوم دی د خولې نه وغورځوه ستا په پلار لاس سترګې پټې شوي دي او زما په پلار لاس سترګې پټې شوي دي او ته په کې لا پاتې وي چې تم ورپسې شوې زما ډېر عزت دی خو چې اوس خلک نه کړي نو زه هغوی سره څه وکړم ته نازک یم زما تپوس وکړه نازک په تاله لوسه کوي د چې کار دی سړیه دې زوی ته دې ناسته ومه مالیس ته دا واده را جوړ کړي ته ورشې څه واده هغه دوه شوي ته ورشه ته وګوره ای بمبک زوی مې ورسره بیا لګیا دی مونځ ګزاره دی که د په مانځه ناست دی خو هغه بلې د مونځ نه ویستو مونځونه په کور کې نه کېږي ښځې د سړي مونځ په کور کې نه کېږي دا ته ځان خلاصوي بس نه کېږي خو چې کوي و څه کوي خو چې دومره یې کوي ته بس زما خبره واوره زه ترې وما هغه ویزو والا پسې شاباس ټیک شوه 50 روپۍ نورې ما له راکړې او دا کفاره چې کوم دی هغه ولېږې ته په خپله ورغلی کوستان جواب یې زه په خپله ورغلی وم الله نو ولې ورځي شرارتي په هغه طرف څه نه ورلې نو پیسې مې غر کېږي که نه مخ مه پټوه مخ مه پټوه ته به یې کوزاره پازوی را سره ولاړ دی دا څه کې بچي څه دي څه چل کوي تصویر سره وباسي ټیلپي وباسم شاباس دا د چې ته نه یې چې ته لا دی نو ولې چېرته په مینه تصویر هم نه جوړ کوي باید خبره دا نیټ ته ټول شی نه دا خبره نه ده خېږي ګرانه یې پیسې کر سره تصویران وباسي ګرانه نه وبخېږي د نه او دنیا بیا ویني هله دا شرم راله وګوره الله توبه الله توبه ما ته څه لا ګوري بډار سترګې دې نیولې دي یا بچي ما ته وګوره لږه حیا لږ غیرت پکار دی کو ته ښځې سره تصویر باسي مسیحه یې تاسي چې مور او پلار ناست دي څوک دا حرکتونه نه کوي ولې دې کې اوس مونږ چارهدام کو تصویر به مخ کو یا بچي نن سبا ولې تصویر لپاره څوک چارهدام کوي تا ته ما ونه ویلې چې دا به اوس وخېږي د نه خور به شي او خلک به وایي دا د سیپور خان ښځه ده او د جعفر خان ورندار ده جیسے جٹ نے موری پار سے پیغم MBDS میں کړی دی اله ته لږ هغه دغه ته ګوګل ته لاړ شه ګوګل ته هلته به اوس قتلی مي بس که لاړ شي دا مې خپل خاوند د سپردی خو نه ده پاکه ما ته وګوره زما خبره ته خوږ دا شی مه راوړئ کور ته خطرناک دی زما خبره وګوره یو 50 روپۍ جاپۍ دې وکړه چې دا زوی ولېږي خیر دی زه راته وایم
زم ما دې خو درته وی چې زما روح ګړینګن دی نه پوهېږي کمکل دی خو تا خپل لور ورکړه نو وای نو زما لور خو چې دی نو پکې ته یې لوپټې ویشتې وي ځان په همسې کومه خو که کوم نادان به کوم بل نه کومه اوس په خپله هم ستومانه ده څه وکړمه او څنګه چې زه ستا دې لیوني تره سره د کوره راووتلمه کله چاچی ویم زه به هم په لیوني اړولی یم زما هغه کومه ټیک د ساده ګل دی په خبرو هم نه پوهېږي خبره به یو کوي او خوله به یې بل خوا روانوي زما زوی خو ماشوم دی که نه خو دونه چلته پورته نه دی که نه مینه در سره کوي دونه مینه در سره ابروز په خوب کې ستا نومونه اخیستل تا چې کډولې به کم در پسې خفه وه چاچی خفه نه شي ما ته ملګری بله ورځ هم پیغور وکړو وایي ستا چنغول ټاپسونه اچوي دا کار زه کله شروع کړو دا چې دی دا فیشن دی لوري که نه ګوره هغه زمانې سره قدم میلاوي او ګرځي ستا دغه لیوني په شان خو نه دی چې په یو پنسه ښکته او بله بره او په پټو کې ګنج وي او جنکو پسې شپېلي وښي چاچی زما خو شډل بډل پښتانه خوښي او دا پیشه زمونږ کلي کې خو کم دي ما خو زه پورته یو هلک په غوږ کې ټاپس نه لیدو وای شبنم ته خو تعلیم یافته شکر دی اره جینۍ وي چې زما خاوند فیشنیبل او ښکلي ښکلي ما به کم پیشن کو ستا تره خو زما په پیشن باندې ماین شو خو ستا په بدې باندې ما چې زه خپل وروڼو سره سترګې سینګه لګوم چاچی خفه نه شته سترګې مې لاولو څه پرېښي هم نه دي اوس والا واده کوو او که نه اوس پیبار مې کړي زه دا لور زړه کم هغې خو هغه د سر کې سپین لګېدلي ته ورته وګوره ما ته وګوره دا خو بیا ناسته ده اوس نه بیا خواښې سره ناسته ده ته ورته وګوره او چې څه وایي زمونږ په سر لګیا ए चढ़िया لور زما ده هغې سره لګیا इपा و مطلب دې څه دی شبنمه چاچی مطلب مې دا دی یم ستا راتلو خو ډېر زیات ټایم وشو یم د روغ څه بندوبست وکړې یم تا نه دی اورېدلې او چې دشمن چې کوم دی سل کاله بعد هم بدل اخلي خو اخلي یو اصلا چېرته جاپرې کاکا تخته راته نه کي وای په ما دې چې دی نو د کاڼي ګزاره مو نه کي هغه دې ولي دلکو تره دې شي پروا مې پې نشته ستا تره چاته زما پروا کړې ده جون مې ورسره ښه ورېرې که په دې کور کې خفه نه شي نه ستا نیا ته ښه کېده نشته او نه ستا پلار ته او نه دې داړه تره ته دی چاچی دا خبره پرېږده خو ته خامخا خبره زما د واده وکړه زه چاته کولی شم ما خو تا ته پرېښوده یم ته به دې تره ته ووایې که تره ته دې ما ووایي چې دا هلک مه لېږه هغه په نظر کې پیسې غړېږي قد اعظم چې د هغه په نظر کې هغه ته هېڅوک هم نه زه ښکاري ورسره خبره وکړم خو هغه ته خو چې کوم دی صرف زما رور او خپله لور ښکاري هغه ته زه ښکارم چېرته چې دین ګور یم که نه دا کار به ته کې دا د ستا کار دی څنګه زما په زوی خو معاینېدې شوې او کولې دې صحیح څه شي کار دا زموږ د مشرانو خبرې ته دغلته کار مه ساته ورشه که نه هغې سره کښېنه د چا په سر لګیا د چا په سر لګیا هغه راشه ګپ شپ یې راغورو ها ها خپلې خبرې وکړې چاچي خیر ستا مرته یې کاري زه ورشه هلته کښېنه ښه درځم ما خو تا ته پرېښې وه تر دې چې دې ټول عمر تاسو منلي دي او په تاسو یې خرچې کړي دي مال یې سره وړي دي او تا ته شپاڼې سره څه دي پیدا مارې ته دا کالي پتې دا ګوره دا ستا مور او پلار لالچیان دي دا کالي پتې خبرې هغوی کې پوهېږي چې دړه نړه ته لاړي چې زما خو ستا به ولې بدې شمه هغه لوبه ده که نه اورېږه ښه ګناهګاري دا جانمات به هم کمه اورې ښه سړی ته جوړ شو ماشاءالله ته اوس وایم څه دي مې سړیا ته د کار دی که نه د نازک دا نوم دی د خولې نه وغورځوه ستا په پلار لاس سترګې پټې شوي دي او زما په پلار لاس سترګې پټې شوي دي او ته په کې لا پاتې وي چې تم ورپسې شوې زما ډېر عزت دی خو چې اوس یې خلک نه کړي نو زه هغوی سره څه وکړم ته نازک زما تپوس وکړه نازک په تا له لوسه کوي له دې ته ګوره بای دا خو ته وایې که نه انشاءالله چې دا په دې سر باندې سره به نارسوي او مخ یې پټي او دغه کمرې ته زه دننه شم که نه او داسې دا د ګلاب په شان تا ته نه دا د ګلاب په شان مخ ته ما ته وښیه وایي چې زه خو نازک یم او بس بېهوشه شم اورې ته به وګورې دا کور به باندې روانوم که تا ما نه دې نه وایې ښه د ورځو ته به مخکې خفه کېدي او مور او پلار ته بدلې که نه ته لاړه شه ځه زما ته اجازت دي زم د جعفري لور یم زه ګورم چې ته ما نه دویم واده څنګه کې یارم د ما رنګې خاتو ګرفتار کړی دی ما نه ګوره سر نشي خوځولی دا مني انشاءالله دقه شان څونه ښه لیبر مې دی همدله به یې کوم ته به ورته سوځې نیم نیم به ورته نه پاتې کېږي پاسه بېغوټیه پاسه بده راشه تا نه به ولې کوي ته خو د هغې کونډو ته نه رارسې دله حکیم نه علاج شروع کړی دی 3 میاشتې کې به د خیر لوړ شي او که نه ولې دا چې چوکه به پکې ورکړي داسې نه غوندې دا نه پوهېږي د دې خپلې دوایانې ماشاءالله او که نه دا باګړې سر دې نیولې باګړیه دې خو راوړ راشه ښځې راځه تاله به یې کوم انشاءالله مو به وکړ زوم لاړ شي ځه دوه لاړ شي خیر سره اورې
خدي كفهر قانوني نازك زمادا ندي بلا منم تقول بكره كلا تقول بكره زمادا ولا قالوا